مولا هیبت الله خونزاده خپلو وزیرانو ته امر کړی خلکو سره د زور پر ځای اخلاق وکاروئ او د تیر نظام چارواکي بیرته هیواد ته راستانه کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په کندهار کې خپلو وزیرانو ته ویلي چې خلکو سره د زور پر ځای له نیکو اخلاقو کار واخلئ. ښاغلی خونزاده د خپل حکومت نږدې ټول وزیران او ګڼ لوړپوړي چارواکي کندهار ته ورغوښتي وو او د طالبانو د یوې خبرپاڼې پر بنسټ خپله د وزیرانو شورا غونډې مشري کړې چې دوشنبه او سه شنبه روانه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی اخندزاده خپلو وزیرانو ته خبرو کې ویلي کوښښ کوئ چې د زور پر ځای تشویق، ترغیب او نیکو اخلاقو له لارې خلک دین او اسلامي اخلاقو ته راوبلوئ. د زور له لارې خلک مقابله در سره کوي او په تشویق سره ملګرتیا او اخلاص در سره کوي. د طالبانو دا مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې کله ناکره د امیر بالمعروف له چارواکو شکایت کیږي چې د خلکو ژوند په ډیری چارو کې مداخله کوي او ځینې وخت په لویو لارو کې هم درېږي. د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده ځینې وخت د وزیرانو شورا غونډه کندهار ته وربلوي او مشري هم په خپله کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.